تازه خبر د افغانستان دفاع وزارت وايي تیر شپه د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډویان رسیدلي. دغه وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ډیر ژر به دا ښار له طالبانو څخه په بشپړ ډول چن کړي. دغه وزارت پرون ماښام وویل چې طالبان یې له قلعه نو څخه په شا کړي، خو نننۍ خبرپاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا هم په ښار کې شته دي. دفاع وزارت ویلي چې عملیات چټک شوي او په هوایي بریدونو کې د قلعه نو په بېلابېلو برخو کې 9 طالبان وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د قلعه نو د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي. د دوی وسلوال پرون سهار له 4 خواو دې ښار ته ننوتل، مهمې امنیتي ودانۍ یې لاندې کړې او زندان یې هم مات کړ. بلخو افغان ځواکونو هلمند ولایت کې 16 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو د هلمند په مارجې، ګرمسیر او نهري سراج ولسوالیو او د مرکز لښکرګاه اړوند سیمو کې چڼیز عملیاتو په ترڅ کې 43 طالبان وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. بلخو افغان هوایي ځواکونو د جوزجان سرپل پر لویه لاره 8 طالبان وژلي. د شاهین قلي اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ د جوزجان سرپل پر لویه لاره د سې-شنبې تپې په سیمه کې د طالبانو پر مرکز برید کړی چې 8 تنه یې وژلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پای پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.